الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتو. په دې ویډیو کې زه تاسو ته د خسوف تعبیر په خوب کې کوم. خسوف یا سپوږمۍ نیول کېدل په خوب کې دا څه تعبیر لري؟ چې کله انسان وګوري سپوږمۍ نیول شوي او خلک وارخطایي، دی وارخطایي، دا مختلف حالات لري او مختلف تعبیرونه لري. عام حالت کې چې کله خسوف په خوب کې کتل کېږي، دا د مریضي په وجه باندې کتل کېږي. یو مریضي وي، وبایي مریضي وي، یا یو کس مریضي وي، یا یو د سرکشي وي، طغیان وي د لاس لاندې کسانو لخوا، او یا هم څه مشکل وي انسانو سره مخامخ وي، یا څه ناکامي وي، مالي تاوان وي، هغه کې هغه مرحله وي چې هغه زودګذر ده. د دې ښه والی بیا دا ده په خوب کې دا کله وکتل شي، د دې تعبیر دا ده چې دا مسله زر ختمیږي، یعنې دا مسله ډېر سخت ده، تا باندې ډېر سخت تمامیږي. خسوف یو حالت ده چې سپوږمۍ پکې نیول کېږي او خلکو باندې سخت تمامیږي، خو دوام نه کوي، یعنې دا رفع کېږي چې کله موږ الله ته متوجه شو. دغسې د مشکلات هم د ژوند مریضي وي، طغیان وي، تاوان وي، ناکامي وي، هر شی چې وي دا لږ توجه سره، لږ کار سره مشکل حل کېږي. نو دا ډېر ښه خوب ده په یو حساب سره، ځکه انسان متوجه کوي. او بیا کله یو ښځه چې په خوب کې دا وګوري، سپوږمۍ نیول په خوب کې وګوري، نو دا که خپل کوټه کې وي، په یوازې ځان باندې د سپوږمۍ نیولو ته ګوري، د سره د خاوند اختلافات ښیي، مشکلات خاوند سره. او که ټول کورنۍ ستاسو وي، نو معنا د کورنۍ مشکلات، او که بیرون وي خلک هم راجمعوي، نو معنا یو عام مسله د خلکو چې هغه د حکومت لخوا زور ده، یا ډېر ټکسونه دي، ډېر پیسې دي، ډېر تاوانونه دي، مشکلات دي، یا وبایي امراض ده، په دغه باندې تعبیر کېږي چې ټول خلک هغه نه متاثر شوي دي. او بیا چې کله یو پیغله په خوب کې وګوري د سپوږمۍ نیول کېدل، دا یو بندش ښیي چې ده ته کوم بندش پیدا شوی ده، یعنې د واده مسله یا که څه نور مسلې د ژوند هغه کې لږ دی سختي سره مخ ده، بندش سره مخ ده. نو تعبیر بیا په دې کېږي چې دا مرحله تېرېږي، یعنې دا مرحله تېرېږي. که ته ځان کې لږ تغییر راولې، دا مرحله تېرېږي، دا تېرېدونکې ده، دا پاتې کېږي نه. لکه څنګه چې همدا خسوف یا سپوږمۍ نیول کېدل دا دوام نه کوي ډېر. نو وارخطایي باندې تعبیر کېږي چې د غفلت په وجه باندې، وارخطایي په وجه باندې انسان ته وارخطایي پیدا کېږي، وارخطایي ده او سختي ده او اساني ورپسې ده، مشکلات حل کېږي. او چې کله حامله ښځه بیا وګوري په خوب کې د سپوږمۍ نیول کېدل یا خسوف څه ورته وایي، نو دا په حمل سختیانو باندې تعبیر کېږي چې یو مرحله د حمل کېدای شي سختي په ده باندې، یا سخت تېر شوی ده، یا سخت به راځي. نو ځان دې ورته تیار کړي، کېدای شي دا مسله زر اسانه شي او مشکل حل شي. او چې کله بیا یو طلاق شوې ښځه هغه په خوب کې د خسوف وګوري، سپوږمۍ نیول کېدل، د دې تعبیر دا ده چې یو څه بندش، یو څه مشکل څه پیدا شوی و دته، هغه مشکل دې ځان ته نه غټوي، کوشش دې وکړي چې بېرته د ژوند شریک یو بل پیدا کړي، یو مشکل حل کړي. دې حالت کې ځان نه پرېږدي لکه سپوږمۍ نیول کېدل چې دا حالت که پاتې شي نو ډېر سخت ده. نو دغسې یو طلاق شوې ښځه چې کله دا په خوب کې وګوري خسوف وګوري، سپوږمۍ نیول کېدل، نو معنا دا ده چې دې حالت کې ځان مه پرېږدئ، یعنې ته اقدام وکړه. او چې کله بیا یو سړی په خوب کې وګوري خسوف وګوري، سپوږمۍ نیول کېدل، یو سړی د هغه په خوب کې وګوري، د ده د ځان کې صحي مسله وي یا مالي مشکلات وي، اکثر دا مهمې سړیو ته د کور چون مشر وي، تجارتي مسایل وي، معاملات وي، نو په هغه باندې تعبیر کېږي چې څه مشکلات دي. خو خوبي د دې خوب کې دا ده چې دا کله دا خوب وکتل شي، د دې تعبیر دا ده چې دا مشکل حل کېږي، یعنې دا مشکل دوام نه کوي. که ته لږه کې صبر، استقامت سره کار واخلې، نو دا مشکل غټېږي نه. په همدې رابطه باندې یو خوب هم ده، یو زنانه ده وایي هغه خوب یې لیکلی ده، وایي خلک راټول شوي وي، وایي خسوف واقع شوی، یعنې سپوږمۍ نیول شوی دی، او زه نور نه پوهېږم، خلک راټول شوي یو ځای کې. نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې کله د سپوږمۍ د عام وکتل شي چې ټول خلک ورته ګوري، خلک راټول شوي، ستا نه مخکې خلک متوجه شوي وي، د دې تعبیر په همدغه مشکلات د مملکت باندې تعبیر کېږي چې مملکت کې مشکلات دي، د حکومت لخوا لږ سختي ده، ټکسونه زیات دي، یا څه نور مشکلات دي، یا څه وبایي مرض ده. په دې باندې هم که دا مسله نه وي، د حکومت لخوا دا مشکل نه وي، نو وبایي مرض باندې چې یو عام مرض ده، یو غټ مشکل ده چې د ټولو هغه مشکل ده، یو مالي تاوان ده، فقر ده، وچکالي ده، په دغه شیانو باندې تعبیر کېږي چې دا مشکلات شته. او که دا کسان چې ورته ولاړ دي دا خلک ټول ستا خپلوان یو کور کې وي یا یو کلي کې وي، صرف همدغه ځای، نو د مغه ځای مشکلات ښیي. څومره چې کسان زیات وي، څومره ډېر خلک دې ته ګوري، څومره دا حالت دوام کوي، همدا مشکل غټېدلو باندې تعبیر کېږي، دا مشکل غټ ده او دا تاوان ډېر زیات ده. نو په عادي حالاتو کې ما ویلې چې په مرضي باندې هم تعبیر کېږي چې وروسته شفا لري، په طغیان باندې د خلکو وروسته تعبیر کېږي، ستا لاس لاندې کسان چې وروسته بیا بېرته اطاعت پیدا کېږي، مشکلاتو باندې چې وروسته حل لري، ناکامۍ باندې چې وروسته کامیابي ده، مالي تاوان باندې چې وروسته بېرته حالت جوړېدل دي.
نو دغه مسله باندې تعبیر کیږي، نو دا ښه تعبیر لري ستا لپاره هم دا خوب، ځکه تا خلک کتلي اول، نو معنا داسې عام مشکل هغه ټول پکې اخته دي، که تا ته هم دا مشکل یو څه رسېدلی ده، نو صبر وکړه، دا مشکل حل کېږي انشاءالله، والله تعالی اعلم. دویم خوب دا وایي ماما مې په فنکچه باندې ډس پې وکړم او په سر یې ولمی او خپل ځان پټول غواړم او وارخطا کېږم، پښیمانه کېږم، او بیا ماما ته مې هم وایم چې ته لاړ شه ډاکټر ته ځان علاج دې وکړه. هغه وایي مقرر بېهوشه شوی نه یي. نو بیا زه خپله یو څادر پسې ګرځم چې یو څادر په ځان باندې واړوم، تاو کړم ځان ته، چې ما څوکونه پېژني، ما څوکونه ګوري، ځان وباسم او هغه ته رهنمایي هم کوم چې ته ډاکټر ته راشه، په ځان دوا وکړه، دومره زوبل نه یې، ورشه. نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې د ماما په حق کې یو ظلم کېږي، ماما په حق کې ستا لخوا یو ظلم کېدی شي وشي، یو کمی وشي، بېغوري وشي، د ده په حصه کې بېاحترامي وشي، او په دې باندې ته پښیمانه کېږې، هم مخکې هم پښیمانه شوې، اوس هم پښیمانه یې، او داسې بیا ته هغه ته رهنمایي کوې چې ته ډاکټر ته راشه. د دې تعبیر دا ده چې بیا دغسې خفګانونه او د مسایلو راځي کورنۍ، او هغه کې ته تیزه خبره کوې، بیا وروسته کوشش کوې چې بېرته هغه مسله حل هم کړې، خپله بیا دومره پکې برخه هم نه اخلې، نورو ته مسؤلیت پرېږدې، او دغه بیا څادر پسې چې ګرځې، څادر نه مراد خلک دي، ملګري دي، چې بیا ته دغه حالت په تا باندې تنګېږي، نو ته بیا کوشش کوې چې ملګرو سره وګرځې، او ملګرو سره کاروبار کوي، که نور معاملات وي چې وي، هغه ملګرو سره کښېنې، ملګرو سره مشوره وکړې، او هغو سره خپل هغه مشکل دې حل کړي، د کورنۍ مشکل دی. نو دا طریقه دې غلط ده، دا طریقه دې غلط ده، ځکه ته مو کورنۍ مسایل به په کور کې حل کړې، مسله غټ نه کړې، پښیمانتیا داسې کار څخه پښیمانتیا لري هغه ونه کړې. نو په دې باندې یو تنبیهي خوب ده تا ته چې ته متوجه اوسېږه. بل خوب دا وایي ښځه مې وایي زوی مې شوی وي، په خوب کې څو ځلې مې دا خوب کتلی دی، او دا سړی وایي زه خپله مسافر یم، ښه خوب دی، خوشخبري ده دا ماشوم پیدا کېدل. کله یو کور کې هر ماشوم ضرورت وي، یعنې اولاد هر څوک دعا کوي، غواړي د الله نه، نو الله تعالی تاسو ته په خوب کې ښایي چې ستا ماشوم پیدا شوي، نو دا یو ښه تغییر باندې، یو نوی کار باندې تعبیر کېږي، یو ښه تغییر د ژوند، نوی ماشوم سره چې تولد کېږي، نو په کور کې رزق زیاتېږي که نه، دغه یو برخه زیاتېږي، نو معنا دا ستا د کورنۍ رزق انشاءالله زیاتېږي، او مالي حالات دې ښه کېږي، حالت ته او مسؤلیتونو غټېدلو باندې هم تعبیر کېږي چې ستا او د فامیل مسؤلیتونه غټ شوي دي، اولادونه که غټ کېږي، د هغو سرپرستي یا د مسافري کې او د خرچو مسایل په دغه باندې تعبیر کېږي، ښه تغییرات راځي انشاءالله، ښه تغییرات او خوشخبري او ښه حالت باندې تعبیر کېږي، والله تعالی اعلم. بل خوب دا وایي ښځه مې خوب کې لیدلی ده، وایي چې اشپزخانه کې د کاکا لورګانو سره او غټ مار راشي، وایي بیا له پښو یې تاو شي، بیا وایي غاړې ته یې وروخېږي، بیا په سر یې او بیا یې راونیسي، مړی کړي او ایسته یې واچوي. نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې د کورنۍ ماحول، کورنۍ ګډ ژوند چې تاسو لرئ، په دغه کې دا خبرې که ته ورپورته کېږي، هغه هم ډېر عادي مسایل وي، اشپزخانې نه مراد عادي مسایل وي، د هغه دومره غټ مسایل هم نه وي، لکه مادي مسایل وي، د خوراک او د خېټې او دغه مسایل وي. په دغه باندې که دا خبرې غټوئ، مشکل جوړوئ، او د یو بل ضد باندې دا زنانه یو بل ته مشکل جوړوي، شیطاني کوي خپل خاوندانو ته، نو کېدای شي دې نه ډېر غټ مشکلات پیدا شي، او دغه مشکلات د مار چې راځي د پښو کې تاویږي، معنا دا څه د ده پښې هماغه ګناه طرف ته ځي، هم د غیبتونو طرف ته، د نورو غړو د کورنۍ د غړو په پسې غږېږي، دوی پسې تهمتونه کوي، او داسې بیا وروسته بیا راځي غاړې ته مراد د مسؤلیت په ده باندې راځي، بیا معنا داسې ده نه څوک خفه کېږي، غاړې بندېږي، یو بې ځایه شاهدي ورکوي، بې ځایه چا پسې خبرې کوي، تهمت کوي، نو دا باید ونه کړي، غیبتونه د یو ښځې یو بل سره ډېر کیني، په دې روژې میاشت کې نو کوشش وکړئ چې کېناستل دا شیان کم کړئ، او آخره عشره کې دا اعتکاف هم همدې لپاره ده، په شریعت کې شته چې باید کېناستل کم وي په روژه کې، غیبت کېږي انسان نه، نو همدې لپاره د بیا وروسته چې بیا د رانیسي او مړ کوي، نو معنا داسې دا مشکل بېرته متوجه کېږي دوی، او نه پرېږدي چې دا غیبت دې وشي، نه پرېږدي چې دا مشکل غټ شي. نو ښه خبره دا ده چې داسې مجلس جوړ نه کوي، ښه خبره دا ده چې بې ځایه چا سره کښېنئ نه، بې ځایه مجلس ونه کوئ چې په هغه کې بیا څه ګناه تاسو نه وشي، او بیا وروسته ورته متوجه کېږئ، هم روژې میاشت ده، نو ښه خبره دا ده چې دغسې مجلسونه کورنۍ ګډ ژوند کې لږ احتیاط وکړئ، او د هر چا پسې خبره کول او مسؤلیت په غاړه اخیستل، د مار غاړې ته راتګ، نو مسؤلیت غاړه ته اخیستل، تهمت په چا لګول، بې ځایه شاهدي ورکول، د کورنۍ کې اکثرا کېږي، او بل پسې خبرې کول، نو دغه کې لږ احتیاط وکړئ چې مشکلات هم حل شي او مسله غټه نه شي، او که غټېږي هم څه مسایل، نو هغه حل لري، دا مار ته مړ کوي نه معنا داسې یو مشکل حل کېږي، انشاءالله مشکل حل کېږي، کښېنئ سره حل یې کوئ، کوشش وکړئ چې بې ځایه مه کښېنئ، نه که اشپزخانه کې ټول کسان چې کښېني، او اشپزخانه خو یو کس دوه کس پکار وي، او ټول ته وایي له کاکا لورګانو سره، نو معنا دا دغه مسایل دا د ژوند مسایلو کې دې شیانو کې یو بل سره مداخله، او د ډېر ګډ ژوند کې د یو چا په کار کې کار لرل، دا کله کله بیا سړي ته مشکل هم جوړوي، نو دې لپاره دا مشکلات جوړ نه شي، نو احتیاط وکړئ، زنانه ورته خصوصا
خصوصا دا خوب ده او زنانه لیدلی ده او زنانو ته هم تاسو ته تعبیر ده والله تعالی اعلم. بل خوب ده وایي زما ښځه خوب ګوري چې هغې د محمد صلی الله علیه وسلم ښځه ده. ښځه مې خوب کې ګوري چې دا ښځه مې د نبي علیه السلام ښځه ده او یو لورکی ده، وایي په هغه باندې ډېر زیات ډارېږي چې دا څوک رانه وانخلي او وایي چې کله خپل خاوند ښایي چې کله ته شي او کله حضرت محمد صلی الله علیه وسلم شي. نو دا څومره ښه خوب ده. دا د دې ښځې په دینداري باندې ستا په دینداري باندې تعبیر کېږي، ستا په تقوا او ستا په ښه اخلاقو او د ښځې د ښه ګمان په تا باندې چې هغه په تا باندې ډېر ښه ګمان لري او ستا کارونه ټول څه کوې هغه ته ښځې ته دې ګورې ماسې کوي. نو کوشش وکړه چې ستا کارونه ټول په دین و شریعت برابر وي او کوشش وکړه په خبرو کې په ناسته پاسې کې، ځکه هر شي ته دې ستا اولاد او ښځه ګوري همغه نه دوی فکر کوي چې دا اسلام او مسلماني او دا دین ټول ستا په وجود کې ده، نو تا ته ګوري. نو کوشش وکړه چون تا باندې ډېر ښه ګمان لري دوی کورنۍ دی، نو ته هم احتیاط وکړه، عدالت وکړه او ښه وخت ورسره تېر کړه او خپل مسؤلیتونو ته یې متوجه کړه، خپل مسؤلیت رفع کړه. والله تعالی اعلم. بل خوب ده وایي اسمان کې وریځو کې 3 ځایه د الله نوم لیکل شوی وي، حدیث هم لیکل شوی وي. خلک ته وایم چې د خلک وایي چې د الله نوم اسمان کې ښکاره شي، نو دې وخت کې وایي دعا وکړئ. بیا زه وایي لاسونه جګ کړم دعا وکړم او نور ښځې راشي او بیا هغوی ته څه غواړم وښیم، نو دا د الله نومونه 3 ځایه لیکل شوي، هغه نه ښکاري، هغه حدیث هم نه ښکاري. نو د دې معنا دا ده چې کله ته ځان سره کښېنې نو ډېر ښه حالت دې وي، یوازیتوب کې د تقوا حالت درته پیدا کېږي، معنوي حالت. کله نور مجلس کښېنې ښځو سره کښېنې نو هغه تقوا دې بیا نه پاتې کېږي، هغه لیکل چې هلته ختمېږي په اسمان کې. د دې تعبیر دا ده چې ستا هغه بیا نور هغه تقوا هغه معنویت چې تا کې پیدا کېږي هغه بیا ختمېږي د مجلسونو سره. نو کوشش وکړه چې مجلسونه کم کړې او کوشش وکړه چې خپل رازونه ښځو ته مه وایه. د شپې عبادت کوي یا وختي جګ شوې یا څو رکعته لمونځ دې وکړه، څومره تراویح دې وکړه، څومره تلاوت دې وکړه، څو ختم دې وکړه، دا هر چا ته قصې مه کوه په هر مجلس کې. دا نومونه ورکېدل په همدې باندې تعبیر کېږي چې ته هغوی ته راځې، هغوی ښځې چې راځي هغوی ته وایې چې دا وګورئ هغه کې نومونه ختم شي، نو معنا دا ستا معنوي حالت بیا کمېږي، بیا ضعیف کېږي. نو که غواړې ستا معنوي حالت دوام وکړي نو کوشش وکړه چې رمضان کې اکثر وخت ځان ته کښېنې او که مسؤلیتونه کار دې کم وي او کارونه د دنیا کم هم که او بیا کښېنې نو نور ښځې بیا مجلس او بې ځایه غیبت او دا شیان مه پرېږده، بیا چې دې سره بیا معنوي حالت خرابېږي. او دا د روژه هغه آداب او د روژې مقصد هم همدغه ده مسلمان کې تقوا پیدا شي تر څو چې دی د ټول کال بیا په همدغه شکل باندې وچرېږي. والله تعالی اعلم. وایي غر نه راکوزېږم په منډه ویرېږم هم او څه ونولېږم او بیا وروسته راځم، وایي ښکته راځم ښه څه لندې چې بیا رسېږم نه رسېږم خو راځم. نو دا ډېر ښه خوب ده. الله یې ښه کړي. غر نه مراد یو مشکل، یو شی چې ستا په ذهن باندې هغه ډېر غټ شوی ده، واړه مسایل کېدای شي ستا په ذهن کې ډېر غټېږي او داسې تیکوزېږي، نو معنا ده چې دغه حالت مشکل حل کېږي انشاءالله، د مشکل نه وځي، د حالت سمیږي، حالت بدلېږي، نوره مرحله شروع کېږي، سختیانې ختمېږي. که هغه هر شی وي نو ختمېږي، ډار کوي ډار دې ختمېږي، که سختي وي سختي ختمېږي، که مشکلات وي اساني راځي. نو دا ډېر ښه خوب ده. الله دې ښه کړي. خوب د غر د خوب تعبیر شته چینل کې هم، هلته هم معلومات شته، ختلي څه معنا، هلته جګېدل، هلته په غر باندې دا غر څه معنا، نو هغه هم بیا وګوره انشاءالله. نو دا د نن ورځې خوبونه. الله تعالی دې کړي تاسو خپل خوب تعبیر واورئ او دا ویډیو څوک ګوري نو کوشش وکړئ چې یو لایک ورکړي، یو کمنټ وکړئ، ماته اطمینان راکړئ، خوشحاله کېږم، مطمئن کېږم. او خپل خوب هم وي نو دغه واتساپ نمبر کې نور ویډیوګانو کې زما شته، نو هلته بیا ولیکئ یا اواز سره یې ریکارډ کړئ. ښه دا ده چې ولیکئ او که ډېر اوږد خوب وي غواړئ وضاحت سره ووایئ نو اواز سره ریکارډ کړئ او انشاءالله چې خوبونه هم تعبیر کېږي. خپل وخت سره زنګ به نه وهئ، انتظار به کوئ. نو تر آینده ویډیو پورې تاسو په الله سپارم. هر چېرته چې یاست خوشحاله اوسئ، روژې هم د الله په دربار کې قبول او د الله تعالی په حفاظت کې اوسئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.